دا راته ووایه ګرانه ماین څه اصلي دي که نکلي دي لکه زه خبر شوی چې په دې کې نکلي راوتلي دي رښتیا لکه اول راته دا ووایه ته راغوښتې دلته چای دا صحیح شی که چا خبره وایي سوځم په انګار د لرې لرې نه کله کله داسې هم کېږي چې سوځم په انګار د لرې لرې نه خو نه موږ خوراک ته راغلو لږ تاسو له پکې چکر درکړو موږ خپله چکر ولګو او ستاسو په مخ هم مسکا راشي زه خو بره نه یم ولاړ لاندې کې ولاړ یم ولې چې لاندې د امریکا کانفورنیا ولایت ته ډېر ځي فرانسې ته ډېر ځي جرمني ته ځي ترکیې ته ځي دوبۍ ته ځي او په پیلن څلور قسمه ګوړه ده او یو قسمه سپینه ګوړه ده یو سره ګوړه ده توره ګوړه ده او چاکلیټي ګوړه ده دا خبره وایي هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې او دا دې ځای بیا بېل خوند دی السلام علیکم کتونکو سلامونه الله دې وکړي چې روغ رمټ او جوړ وای زه سردار خان جانی ستاسو دپاره د ساين شان چینل نه یو خپرونه لرم الله دې وکړي چې ستاسو خوښه شي نن موږ خپرونه د ګرین هاوس په باره کې جوړو څوک ورته ګرین هاوس وایي څوک ورته شنې خونې وایي او څوک ورته ګلخانې وایي او که تاسو ورته چېرته خیمې مو وایي زموږ پکې اعتراض نشته خو کتونکو تاسو به صرف دا ګورئ چې دا ګرین هاوس دی په دې کې څه کېږي یعنې په دې کې بې موسمه سبزیجات کېږي اول به تاسو وګورئ بیا به کوم یو انجینر سره پې تبصره وکړو چې آیا په دې کې کومه سبزي کېږي چېرته فروټ خو نه کېږي موږ سره اوسئ سلام مینوال ته خالص شي وړاندې کوو کوشش به انشاءالله خالص شي خالص باندې چوکې ترافیکې ما ماشاءالله ډېر موږ خو سوپ وخوړو او چې یخ وخوړو ډېره ښایسته هسې نه کچه ده که اصلي ده که نه السلام علیکم زه سردار خان جری نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د مینې ډک ژوند به لرئ انشاءالله ګرانو کتونکو نن چې زه کوم ځای ته راغلی یم هغه ځای فامیلی یعنې فامیلو کې ټیول بازار تاسو به لیدلی چا به لیدلی چا به نه یې کتلی یو هوټل ته راغلی یم انشاءالله دلته خلکو سره خپرونه لرم ګورو به انشاءالله کوم خوراکه پکې میلاویږي هسې نه کچه ده که اصلي ده که نه نو خلکو سره به ګورو مونږ سره تم شئ یعنې پاتې شئ را سره اوسئ انشاءالله
کتونکو نن چې زه چېرته راغلی یم د ټیپو مارکو ترمنځ یعنې مارکو یاده کړې مارکو له راغلی یم وروره نو دلته د مالټو باغونو ته وطني تولیدات څخه استفاده وکړو او راغلو چې لږ مالټې وخورو او کور ته مو یوسو او نور دوستانو ملګرو ته مو یوسو. ما نوم صداقت دی او درېنو اوسېدونکی یم په شاهین. ډېر السلام علیکم ګرانو کتونکو زه سردار خان جانی نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د مینې نه ډک ژوند لرئ. ګرانو کتونکو نن چې زه چېرته راغلی یم تاسو به دا نو ګرانو دې ته وما کنټینټل وایي. لغمان راغلی یم لغمان راغلم چکر ته راغلم واقعیت ښه ځای ده خو بندرې اصلي کې سیګریټانو کې هم کتلی او خوښ نشه کمه یاره نه نه مه کوه ګوره مه کوه دا شیو کې دې څه دم وګوره ښه ځکه به مې درته وی چې ظالمه کار کوه روزګار کوه چې کور کې د عزت زیات شي او بله تا له پته نشته چې څوک پیسې نه راوړي که نه هسې خوشی تشې بیره ته چېرته وې دام در پسې در ورک شو او تم پسې ورک شوې یاره نو څه وکړم په تاسو باندې زه ها الله دې پوره کړي مه خفه کېږه الله دې زړه ارمان پوره کړه ښه دا ارمانونه یې چا هم نه دي پوره شي. ورشه عبدالله یا نو خان یوه خبره ده نوم یې تبدیل دی خیر ده زه د دې وټلو د درې څلور وټلو منشتر یم. خانه ګرانه دا به راته وایې چې ته خفه یې او خوشحاله زه خوشحاله یم. ولې خفه یم؟ بغمان ته تللی و مریض و امانت یم زه خو دې پسې ګرځم زه پسې ما دې نه تپوس وکړې تا پسې اوبه چا ګرځول. السلام علیکم زه سردار خان جانی نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. کتونکو نن چې زه چېرته راغلی یم تاسو به زما مخکې دا ټول نعمتونه ګورئ. خو بیخي ارزانه ده چې دې وخت کې څوک نه خوري نو بیا موږ به یې خورو خامخا دی. خو اوس کوم سیزن چې دی اوس د مارننګ او بیروتۍ سیزن دی پوهېږو هلکه تجربه یې زیاته ده ګوره د مڼې لږې زیاتې خوري. انګور خو درې څلور قسمه دي ورجانه یو شنګلخاني دي طیفي دي کشمش دي منقه انګور دي. یا خراب لکه څنګه تاسو به دا
هر څه لیدلي ګرانو کتونکو دا برنامې اخري شیبې دي په دې اخري شیبو کې د اخري مسؤل سره خبرې کوو. تاسو وایئ اخري مسؤل څه ته وایي؟ اخري مسؤل معنا دا چې کله سودا واخلې بیا راشي دلته پیسې جمع کړي نو هغه مسؤل سره خبرې کوو. د خیر اوسئ ګرانو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه رحمت الله خیر ګرانو. الله دې خوشحاله آباد لره ګرانه. دا ټولو نه مخکې قربان دي کتونکو له ځان ور معرفي کړه بیا بله خبرې کوو. څنګه دې خوښه ده؟ ستا نوم څه دی قربان؟ زما نوم نصیب الله دی. کوم ځای اوسېدونکی؟ جلال آباد ښار دویم پنځمه نښه حاجي نور خان سپر سټور. دا ته وایې ګرانه د لیدونکو له څه پیغام لرې ستا د سټور په هکله ویلی شي؟ لیدونکو ته دا پیغام دی چې وروره ښه علاقې او په ښه قیمت او 40 ساعته ستاسو په خدمت کې. مننه خوشحاله آباد اوسئ. بس قربان دې شم ښه بازار درته لرو. خوشحاله اوسئ. مننه ژوندي اوسئ. خپل قیمتي وخت موږ سره ځای. خوشحاله اوسئ. راځه چې ورسره اوسئ. خوشحاله آباد اوسئ. خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو الله دې وکړي چې دا برنامه ستاسو خوښه شوي خو دا وه د نن ورځې برنامه تر بلې برنامې مو په لوی ذوالجلال سپاره د الله په امان